السلام علیکم. تاسو په خپل موبایل کې داسې والپیپر څنګه لګولی شئ چې بهر څه موسم وي هغه به ستاسو د موبایل په سکرین باندې چې بهر شپه وي نو ستاسو موبایل په سکرین باندې به هم شپه وي، که بهر رڼا وي نو ستاسو د موبایل په سکرین باندې به هم رڼا وي، او که بهر وریځي یا وریږي نو هم به ستاسو په سکرین باندې هغه شانتي وي. او د دې سره سره تاسو د را روانې یوې هفتې موسم هم کتلی شئ د خپل موبایل په سکرین باندې چې ستاسو د را روان وخت کې به څنګه کم موسم وي ستاسو په علاقه کې. نو دا تاسو څنګه کولی شئ؟ راځئ ما سره موبایل ته تاسو ته ټول طریقه ښیم. خو د دې لپاره سمپلی تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، وی در لایو والپیپر. دا چې کله تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو سمپلی دا به کولاو کړئ. چې کله کولاو کړئ تاسو به لوکیشن وغواړي، تاسو به ورته د لوکیشن چې دی نو هغه الاو کړئ، پرمیشن به ورته الاو کړئ او دا به تاسو اتوماتیک تاسو لوکیشن سرچ کول شروع کړي. دا تاسو کتلی شئ. خو که تاسو غواړئ چې زه پکې انسټنټ واچوم دې ته به تاسو لږ صبر کوئ، او که تاسو غواړئ چې زه پکې د خپلې مرضۍ لوکیشن واچوم د هغې لپاره به سمپلی تاسو بیا په دې لوکیشن باندې کلیک کوئ، او کله چې کلیک وکړئ نو تاسو لږ غونته کې انتظار وکړئ او بیا به دلته کې خپل لوکیشن چې دی نو هغه به تاسو سرچ کړئ. دلته کې به تاسو خپل لوکیشن چې دی نو هغه به تاسو سرچ کړئ. اوس زما چې دی دغه لوکیشن دی، زه به دې باندې کلیک کوم. دا تاسو کتلی شئ راواغېست، او چې کله یې راواغېست نو دا ما اتوماتیک چې دی نو ولګو. صحیح ده. نو اوس به تاسو خپل د موبایل چې سکرین چې دی نو هغه وګورئ. زه تاسو ته ښیم دا وګورئ چې دا ریډي شو. اوس تاسو غواړئ چې زه د خپل دا چې دی نو دا زه په خپل موبایل باندې دغه کړمه. دلته کې تاسو کتلی شئ اول دې نه مخکې دا تاسو کتلی شئ مختلف والپیپر تاسو دا هم لګولی شئ. او که تاسو غواړئ چې زه 4 واره سیزنې کوم زمونږ په پاکستان کې چې دي نو هغه جدا جدا زما هر بدل شي، د هغې دپاره بیا تاسو دلته کې دا په بای کوئ. خو د دې لپاره فري اپشن ډېر زیات پراته دي نو تاسو هغه هم استعمالولی شئ. د دې نه تاسو یو سلیکټ کولی شئ چې تاسو کوم یو خوښي. صحیح ده. په هغه به تاسو سلیکټ کړئ، لږ انتظار به ورته وکړئ او هغه به ډاونلوډ شي. صحیح ده. خو بیا به تاسو دلته کې تاسو کتلی شئ سیټ ایز والپیپر باندې به کلیک کړئ او اپلای به کوئ. او تاسو په لاک سکرین غواړئ که په هوم سکرین غواړئ، زه په هوم سکرین غواړم، بس اوبه لګوئ. دا به ستاسو د موبایل په سکرین باندې دغه والپیپر ولګي. اوس بهر شپه ده او لږه وریځ او ستوري دي نو هغه موسم چې دی نو هغه دلته کې هم دلته کې تاسو کتلی شئ چې زما په سکرین باندې دی. او د دغې سره سره زه د را روان 2 ورځو هغه سیزن هم کتلی شم. دا تاسو کتلی شئ د دې ځینه. نو دا تاسو په دغه طریقه باندې کولی شئ. نو دا ونه ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.